ننګرهار کې د بسکټو د تولید کارخونه دا کارخونه د نوي بلال هیواد په نامه فعالیت کوي او مسؤلین وایي چې په ورځنی ډول 10 ټنه بسکټ تولیدوي. د دوی په خبره لومړی له هیواده د باندې خو اوس د خپل هیوادوالو لپاره په کور دننه پانګونه کړي او موخه د بیروزګار ځوانانو په کار کول دي. د 15 کسانو په اندازه باندې مزدوران دلته مونږ کولی شو چې یعنی دا به مبالغه نه چې د دنیا کې چې کوم بسکټ تولیدیږي ان شاء الله چې هغه بسکټ دلته مونږ تولیدولی شو. د مونږ د پلانټ ظرفیت او چې کوم دی دا د ورځې 10 ټنه دی. مونږ کولی شو چې 10 ټنه بسکټ مونږ خپلو هیوادوالو ته په عالي کیفیت. نوموړی وایي په کارخونه کې ورسره په لسګونه کسان په کار بوخت دي او هڅه کوي د کار ساحه نوره هم پراخه کړي. د دې کارخونې کارګر هم خوښ دي چې ورته د کار زمینه برابره شوي، خو هیله لري چې د دوی په څیر نورو بیروزګار ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شي. دلته خو موږ زیات خوشحاله یو له یوې خوا زموږ په اقتصادي برخه کې زیات مثبت بدلون راغلی دی او له بلې خوا له چې موږ کوم کار کوو نو هغه کار موږ یو څه ناڅه زده کړی دی. غوښتنه خو دا ده چې باید خپل وطن ته راشي. اوس الحمدلله امنیتي مشکلات هم یو څه حل دي او چې خپل وطن ته راشي دلته موږ د غریبو هیوادوالو ته اوس کار زمینه برابره شي. د تیر حکومت له پرځېدو سره سم 90 سلنه خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او خلک له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شول، خو اوس هیلهمندي شته چې ورځ تر بلې به کاري ساحه پراخیږي او بېروزګاره خلک به په کار کیږي. باورونه دا دي که حکومت پانګوال په هیواد کې پانګونې ته وهڅوي او زمینه ورته برابره کړي نو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو ترڅنګ به بې شمېره ځوانان هم په کار شي.